طالبان څنګه ولې غواړي د پاکستان په ملاتړ د پاکستانی طالبانو پر وړاندې وجنګیږي؟ د دې مسلې تر شا ډیر پټ رازونه په همدې ویډیو کې در سره شریکوم، نو ویډیو تر پایه وګورئ او د راتلونکو ویډیوګانو لپاره مو د سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب هیر نه کړئ. وروستیو راپورونو کې ویل شوي دي چې افغان طالبان په دې کوښښ کې دي چې د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ روغه جوړه وکړي، خو هغوی ورسره نه ده منلې. دا چې طالبان او پاکستان نه بیلیدونکي نومونه دي، اوس مهال یو له بل سره اړیکې هم ښې دي. خو پوښتنه دلته دا ده چې د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستانی حکومت ترمنځ افغان طالبان کوم انتخاب لري؟ دا ښکاره خبره ده چې د افغان طالبانو او پاکستان اړیکې پیچلي او ګټې یې سره شریکې دي. نو اوس به افغان طالبان پاکستان که ټي ټي پي وټاکي. په دې هکله تازه خبرونه دا دي چې افغان طالبان لومړی هڅه کوي چې ټي ټي پي له پاکستان سره په سوله او خبرو راضي کړي، خو که هغوی ونه منله نو بیا یې پر وړاندې درېږي. یو شمېر پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د خبرو او سولې پرته چې ټي ټي پي باید له پاکستاني حکومت سره وکړي. افغان طالبانو باور ورکړی دی چې دوی به یې پر وړاندې درېږي. پاکستاني ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په دې هکله په خپل یو راپور کې دا مسله څېړلې او راپور یې پرې جوړ کړی دی. دې ورځپاڼې کابل کې د پاکستاني سفیر منصور احمد خان له خولې ویلي دي چې دوی له ټي ټي پي سره د مسلې هوارۍ له هرې لارې غواړي. هغه زیاته کړې ده چې په دې درشل کې به ډېرې ترهګرې ډلې خبرو ته تیارې شي او څوک چې دا چاره نه کوي نو په وړاندې به یې پوځي عملیات ترسره شي. د خولې ویل شوي دي چې د افغان طالبانو له لوري د ټي ټي پي په هکله کوم دریځ نه دی څرګند شوی چې تحفظ او مسؤلیت ورکول شي، بلکې دوی ته ډاډ ورکول شوی دی چې افغان خاوره به د دوی پر ضد نه استعمالیږي. منصور خان څرګنده کړې ده چې د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې د افغان طالبانو ځواب مثبت دی او پر وړاندې به یې درېږي. منصور احمد پر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې افغان طالبانو هڅه پیل کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان دولت خبرو ته کېنوي، چې تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. درنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر پایه ولیده. اوس نو که په دې اړه کوم څه ویل غواړئ نو کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ. موږ ستاسو نظرونه لولو او په راتلونکو ویډیوګانو کې به یې نشر کړو. همدارنګه د سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان ښه وخت.